الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیرو معززو او محترمو، دا چې د عرفې شپه ده، نو ومې غوښتل چې یو څو خبرې د الله تعالی د رضا په خاطر باندې په دې باره کې وکړم. به د ثواب په خاطر باندې وکړو. الله به انشاءالله موږ تاسو ته ټولو ته ثواب راکړي. یو دوه درې حدیث درته وایم او بعضې آداب دي د دې شپې او د دې ورځې. الله دې توفیق موږ تاسو ته راکړي چې ویې کړو، او ډېر د اجر نه ډک اعمال په دې ورځ کې هغه کوم یو. اول دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي شریف حدیث ده، نبی علیه السلام وایي: صيام یوم عرفه انی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د عرفې د ورځې د روژې په باره کې زه په الله باندې باور لرم چې هر یو بنده د الله تعالی دا روژه ونیوله، الله به د هغه یو کال مخکیني او یو کال را روان ګناهونه به ورته الله تعالی معاف کوي. دوم حدیث د مسلم شریف دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې په هیڅ یو ورځ کې الله تعالی د جهنم نه خپل بندگان دومره نه آزادوي، دومره نه خلاصوي لکه څومره چې د عرفې په ورځ باندې د جهنم نه خلاصوي. نو انشاءالله چې په هغې کې به الله تعالی راولي او الله په دې ورځ باندې رانږدې کېږي د اسمان، دغه د دنیا اسمان ته، او په ملایکو باندې فخر کوي چې دا زما بندگان دي، ما دپاره روژې نیولي او استغفار د ما نه غواړي، دعاګانې ما نه غواړي. بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: خیر الدعاء دعاء یوم عرفه. بهترینه دعا چې دا هغه د عرفې د ورځې دعا ده، یعنی کومه دعا چې د الله نه غوښتلی کېږي هغه بهترینه ده، کومه چې د عرفې په ورځ باندې وغوښتلی شي. او ما نبی علیه السلام وایي: وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی. بهترینه دعا چې به ما ویلې او ما نه مخکینی پیغمبرانو به په دې ورځ باندې ویلې هغه دا وه چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. او بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې دا دعا ډیره زیاته ویلې: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نو کوشش کول پکار دي چې دا په نفلونو کې په سجده کې وویل شي، سبحان ربي الاعلى چې درې ځلې ووایي په سجده کې، نو بیا د هغې نه وروسته دغه دعا چې د دنیا او د آخرت ښېګڼې پکې پرتې دي دا باید سړی ووایي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله ته یو بنده د سجدې په حالت کې ډېر زیات نږدې وي. تاسو په سجده کې دعاګانې د الله نه ډېرې زیاتې وغواړئ، نو دا جامع الکمالات دعا ده. دا دعا باید سړی ووایي: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه. دارنګه علامه عبدالعزیز طریفي یو عربي عالم دی او بندي دی په الحال، مظلوم عالم دی، الله دې راخوشي کړي. هغه فرمایي وایي: ادنى ما تكون الجنه وابعد ما تكون النار في عرفه والمحروم من لم يجد عملا ينجيه. وایي د عرفې په ورځ باندې جنت ډېر رانږدې کېږي او جهنم ډېر زیات لرې کېږي، او ډېر بدبخته، شقي او محروم سړی هغه دی چې هغه په دې ورځ باندې داسې دعاګانې الله نه ونه غواړي چې ځان پرې بچ کړي د جهنم نه. یعنې دې ورځ کې د الله نه ډېرې زیاتې دعاګانې غوښتل پکار دي، الله ته ژړل پکار دي د دې شپه باندې، د دې په ورځ باندې چې دا یو بهترین چانس او فرصت الله موږ ته راکړی چې الله دې توفیق راکړي چې ویې کړو، نو ځان الله تعالی باندې سړی د جهنم نه خلاص کړي. بیا علماو د دې دپاره آداب ذکر کړي دي چې زه درته په پښتو وایم، هغه خو عربي دي، وخت زیات نیول کېږي. زه غواړم چې دا کلیپ لږ لنډ شي، نو یو څو آداب دي تقریبا 10 شاوخوا. اول دا دی چې علما وایي په دې شپه باندې وخته ویده شه چې د الله د عبادت دپاره قوي شي. دوم دا دی چې د پیشلمي دپاره راجګ شه، پیشلمی وکړه. او دریم دا چې د پیشلمي نه وروسته 4 رکعته کم از کم نفل وکړه، په هغې کې سجده کې دعاګانې وغواړه، الله ته وژاړه، کم از کم شپږ نور چې څومره کولی شو. څلورم دا چې دغه د پیشلمي نه تر سحر راختلو وخته پورې استغفار د الله نه وغواړه، تر څو د الله تعالی په نیکانو بندګانو کې راشي چې الله وایي: کانوا قلیلا من الليل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون. د الله بهترین متقیان بندګان هغه دي چې هغوی د شپې کم ویده کېږي او د پیشلمي په وخت کې د الله نه استغفار غواړي. پنځم، د سحر مانځه دپاره د جماعت دپاره ځان تیار کړه،
او بیا تازه اودس وکړه او د اودس نه وروسته دا دعا ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، ترمذی حدیث ده، چې چا دا دعا د اودس نه وروسته ولوستله نو فتحت له 8 ابواب الجنه، اته واړه جنت دروازې به ورته خلاص شي، د کوم یو نه چې غواړي جنت ته داخل شي. وهم دا دی چې کله د فرض مونځ وکړه په جماعت باندې یا غیر جماعت باندې، په جماعت باندې ضروری دی، نو د فرض مانځه د سلام اړولو نه وروسته ډایرک دا تکبیر تشریق وایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا په نارینه او ښځه باندې دا واجب دي چې د سبا سحر مانځه نه د اختر د څلورمې مازدیګره پورې به دا د فرضو نه وروسته په تیزه باندې وایي. بل دا چې وم یا اتم چې فرض مونځ د سحر وکړه نو کېنه تر اشراقه پورې، بیا چې اشراق راوخته د اشراق 2 رکعاته مونځ وکړه، تسبیحات ویا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، دا رقم قرات د قران کریم وکړه، بیا لاړ شه ویده شه، د هغې نه وروسته صلات دغه دوحا چې ورته وایي د څاښت مونځ وکړه، بیا د هغې نه وروسته ګرځه، خالي ګناه مه کوه، د الله اذکار کوه چې څومره دې وسه کېدله، بیا د ماسپښین مونځ وکړه، د هغې نه وروسته قرات د قران وکړه، بیا د مازدیګره پورې ګرځه، بیا د مازدیګر مونځ وکړه، اذکار تر ماښامه پورې کوه، دعا د ځان دپاره د مسلمانانو دپاره د افطار په وخت کې وغواړه. الله د توفیق موږ او تاسو ته راکړي، دا پیغام نورو ته ورسوه.